ما چې دی په کمپیوټر ساينس ګروپ کې اوورال سیکنډ پوزیشن اغسته دی زما 1080 مارکس دي تاسو سمارټ ورک کولی شئ کنه نو دونه به تاسو ان شاء الله کامیاب یې. په سیکنډ ایئر کې 1146 مارکس واغسته موږ په ټول مردان بورډ کې سیکنډ پوزیشن حاصل کوو. زما نوم سپنا جبین دی زما تعلق د کاټلنګ کاسمینه دی. ما چې دی په کمپیوټر ساينس ګروپ کې اوورال سیکنډ پوزیشن اغسته دی زما 1080 مارکس دي اور ما پیس ګروپ اف سکول اینڈ کالج مردان نه سبق ویلی دی. جی فیوچر چې دی هغه ټول آی ټي بیس دی. زموږ ټول دنیا چې روانه ده اوس دا آی ټي طرف ته روانه ده او زما فیوچر دا پلانینګ دی چې زه ډیټا ساينټیسټ جوړ شم اور د خپل ملک لا ښه کار کوم ځکه چې ډیټا داسې یو شیز دی چې دا د دې ډاونفال نشته. د دې فیوچر کې چې دی دا د دې لیډینګ دی د دې ډاونفال نشته د وجه نه ما دا سبجیکټ چوز کړی. زه هغوی ټول ته دا وایم چې د میډیکل نه یا انجینرینګ نه علاوه هم کمپیوټر ساينس یو بیسټ فیلډ دی. زما نوم رمشه ایجاب دی. زه د خیش کې پایان نه تعلق ساتم او زه د پیس ګروپ اف سکول نوشهره نه به ما سبق ویلی دی. زه په سیکنډ ایئر کې هم ما اوورال فرست پوزیشن اخیستی دی. اوورال بورډ ټاپر یم. ما 1147 اخیستی دي. پری میډیکل سبجیکټ مې دی. ټول فرست کریډټ چې د خپل سیستم ته ورکوم کو هغې نو زما خپل ټیچرز نو داسې اسماعیل سره شکیل سره صرف زما پاپا دي ټول نو که نه نو زه به دلته نه وم. د دې د لاسه چې دی که نه زما دونه محنت کړی دی د دې د لاسه شوي دي دا زما سره. ټول نه وړوکې پلانینګ خو مې دا وي چې پهله به زه کے ایم سی ته ځم او بیا انشاءالله ډاکټر به جوړېږم. بس ټول نول دا چې هارډ ورک پلس دعا په دواړو باندې یقین ساتل دي. هارډ ورک به ته پخپله کوې او په الله باندې به یقین ساتې نو انشاءالله هر څه به کېږي. ټول چې دی به چې تاسو سمارټ ورک کولی شئ که نه نو دونه به تاسو انشاءالله کامیاب یې. مطلب چې ځان باندې به سټرس نه راولئ او چې څونه تاسو لکه کانسپټ د ستاسو کلیر وي نو هر څه بیا سم وي. زما نوم جبران خان دی او زما د والد صاحب نوم عبید الله دی. زما والد صاحب په اتیانو های سکول کې ټیچر دی. زه د اتیانو سره تعلق ساتم. تحصیل تحتوی کې اتیان یو علاقه ده. ما خپل میټریک د ایډن سکول سیستم نه کړو. هغې نه بعد بیا قائد اعظم کالج کې ما ټیلنټ ټیسټ ورکړو او قائد اعظم کالج ته بیا مونږ رالو. مونږ په هاسټل کې بیا پاتې شو. مونږ بیا په فرست ایئر کې پری میډیکل کې مونږ 575 مارکس واغسته او شکر الحمدلله اوس هم په سیکنډ ایئر کې 1146 مارکس واغسته او موږ په ټول مردان بورډ کې سیکنډ پوزیشن حاصل کوو. او د دې کامیابۍ شاته زموږ د الله تعالی شکریا ادا کوو. او کومه ده الله تعالی خو موږ ډېر نعمتونه دي. بیا خپل والدینو دعاګانې موږ سره وي. بیا قائد اعظم کالج اډمنسټریشن او ابسولوټلی د هغوی بلا کردار دی په دې کې. هغوی چې کوم ایگزامینیشن سیسټم دی هغه نه چې یو سټوډنټ پاس شي نو هغوی ته بیا بورډ ایگزامینیشن دومره ټف نه ښکاري ځکه چې 7-8 ایگزام سټوډنټس پیر شي نو هغه بیا د بورډ دپاره هغه مکمل کیپیبل شي ټیسټ ورکول لپاره یا ایگزام ورکول لپاره.